یعنی څونه عمر شو وایي موږ سرحد بند کړو. سرحد یې څه بند کړو؟ وایي ځکه چې افغانستان د هندوستان په وینا دلته روانې کوي. او عجیبه ظلم یې دا چې افغانستان سره سرحد بند کړو او څوک چې د افغانستان په تور لګیا دی روانې کوي نو د هندوستان سره سرحدونه کولو دی، تجارت کولو دی. لاړ شي اسلام آباد ته خدای ګو میوې هم د هندوستان پرتې دي او سبزۍ هم د هندوستان پرتې دي. خو هغه یو سړی و پیرې اشنا ناپیري ورته یو ورځ په یارۍ دوستۍ کې وویله که چې کله درته تکلیف پېښېده که نه ما له اواز راکوه زه به کوم، زه به راځم، زه به د امداد کوم، زه به د ظلم نه بچ کوم. هغه وایي ډېره ښه ده. زما سې ساده سړی و بله ورځ قصاب لتلی دی چې قصاب ته ولاړ دی هغه چې ورته غوښه تللې ده نو تش چمړې وډوکي ورته پتله کې اچولي دي. د پیري له اواز ورکړی چې پیري راغلی و چې ته دې ظالم ته وګوره دا چمړې او دا ډوکي ماله راکړي. پیري ورغروالي دی هغې قصاب خواته یو سبزی والا ناست و ډب هغه په ډب هغه په ډب هغه په هغه سبزی والا باندې راکېښودی. هغه سړي ورته چې د خدای ظالمه زه درته دی نه یادوم، زه درته دی یادوم. هغه ورته وایي دله د لاس کې ته را چاړي یې نه او که چاړه نه یې نو دلته ما هغه حال دی چا لاس کې چاړه ده هغه سره سرحدونه کولو دي. هره ورځ تاسو وګورئ په اخبار کې وایي چې دلته په لاین آف کنټرول باندې فایرنګ وشو، دلته په لاین آف کنټرول فایرنګ وشو. هلکه چې په افغانستان ته ته سرحدونه بندوې دغه سرحد ولې نه بندوې؟ او چې تجارت تا بند کړو نو آیا په دې تجارت کې یوازې د افغانستان تاوان وشو که نه تا خپل تاجران هم غرق او تباه کړو؟ پکار دا دي چې کینی سره ترمنځ نن هم دا خبر ولوستو، خوشحاله شو چې په لنډن کې سره دوی کېناستل. خو یو سوال اوس خو خیر کې رامل کاتبین دو نه وي نه اوس خو دا شو نه وي تقریر په دې کې خلک پولیسو کې لیکي نه. خو دا یو خبر ورته ښکاره کوو چې داسې قدمونه چې په موسکو کې روس، چین او پاکستان کېناستل. دې خبرې ته لږ وخت کېدی روس، چین او پاکستان کېناستل. ولې؟ وایي موږ د افغانستان د مستقبل فیصله کوو. افغانستان والا پکې څوک نشته. نو ما ته یو سړي خبره چې هغه سره ما کوله نو ما ته یې ولې وې دا خو مونږ خو د روغې خبره کوله نو مې ټیک شوه. بیا دا حق افغانستان نه ورکړی چې که سبا امریکا او ایران او افغانستان کینې و هغې وایي چې مونږ د کشمیر فیصله کوو نو په تاسو به څه تېرېږي؟ कि उन्हें क्या हक पहुंचता है ना मैं तुम्हें क्या हक पहुंचता है. द द्वार मुल्कों तरमिंज बर एतमादी दा अगी वही दीरा सररवानी कई दी वही अगीरा सररवानी कई माखाबल हजवे में चपकार दादी चीन उस दलते के पैरबुनु न पकिरबुनु रुपए वाला कोले पले इलाका د دې منطقې امن اوس د چین د خپلو اقتصادیاتو د مفاداتو دپاره لازم دی. چین پکار دی چې ترمنځ شي، خو چین یوازې دا نه چې افغانستان او پاکستان دې په میز کښېني سهولتکار دي شي، نه، دوی به په میز کښېنئ خو بیا به چې په میز کښېني او د یو بل سره کومې وعدې وایي دوکي د هغې به ذمهواري چین لي، هغه به یې ضامن کېږي. ستاسو د جرګو څه طریقه ده، دغه ده او که دغه نه ده.